yaşlıların موږ باور لرو چې په زړوالي کې هم فعال پاتې کېدلای شو. Jetzt sprach der Herr, es wäre Licht. Doch so einfach geht das nicht. haftada bir tiyatro yapıyorum. موږ په اونۍ کې یوه ورځ په تیاتر کې لوبیږو. Hemen hemen په تیاتر کې نږدې زما ټول دوستان تقاعد شوي دي. kültürel yaşamı zayıf. په ټولنیزو او کلتوري برخو کې د متقاعدو خلکو ژوند ډېر محدودیږي. Bir fincan kahve دوی سینما او تیاتر ته نه ځي او حتی قهوه خانې ته له ملګرو سره د یوې قهوې څښلو لپاره هم نشي تلای، anlamına ځکه باید تل د پیسو سپمولو په فکر کې وي. buradaki emeklilerin تقاعد کېدل په دې معنا نه دي چې نو ژوند ختم شو. onlar ek olarak işe gidiyorlar. Var ki birazcık دلته ډېر تقاعد شوي کسان چې ځینې زما ملګري دي لا هم کار کوي او په دې توګه د خپل تقاعد په پیسو یو څه ور زیاتوي. olduğu için orada ما په ترکیه کې 11 کاله کار کړی دی. هلته هم تقاعد اخلم او په دې ډول یو څه اضافه پیسې ترلاسه کوم. ama bazı insanlar herkes د تقاعد پیسې له پخواني معاش سره تړلې دي. emeklilik aldı. د بیلګې په ډول ما د کار پر مهال هر میاشت 2200 یورو ګټلې. alıyordum. اوس مې هر میاشت د تقاعد معاش له 1000 یورو ټیټ دی. Yapmıyor. Ben 63 yaşında erken emekli oldum. زه په 43 کلنۍ کې تقاعد شوم. Mühendiste eşim د دې کار یو اصلي لامل زما د ژوند د ملګري ناروغي و. olduğu için هغه په تیرو 11 کالو کې ناروغ و او ما داسې احساس درلود لکه نرسه چې وم. personel البته د روغتیايي خدماتونو کارکونکي هم راتلل او د هغه پالنه یې کوله. kendi kendime dedim ki ما له ځان سره وویل دا ټول عمر دې د نور لپاره ژوند کړی دی. emekliye ait اوس چې تقاعد شوې باید د ځان لپاره ژوند وکړې. bu anlamda اوس زه خوشاله یم چې کولای شم هغه کارونه ترسره کړم چې خوند ترې اخلم.